هم ویلو چې پاکستان میډیسن باندې شکایت ډیر دي چې غیر معیاري وي. بالکل جی. ٹھیک شو. نو موږ هغه ته دا سجیشنز ورکړو چې موږ تاسو لپاره تورخم کې یو لیبارټري جوړو چې تاسو خپل کسان راکې فارماسیست او زموږ فارماسیست به هغې سره کېني زموږ چې کله میډیسن دلته نزدیک نو هغه هغې هلته حصار کي کولا ازبکه باندې کلینس لپاره کسټم کې ګمرک کې او هغې بیا هلته نه سیمپل اوچتوي کابل ته لېږي هلته یو لیبارټري دی پوه شم. بیا هلته 3 میاشتې پس 4 میاشتې پس هغې ریزلټ راځي چې کله ریزلټ رالو بیا د دې کلینس کېږي او د دې دا دوايانې چې پرتې نه دي هغه پریکاشنري دا احتیاط نشته هلته هېڅ اویلیبل نشته سټور نشته یخچال نشته نور څه څیزونه داسې نشته چې هلته هغه پریزرو شي هغه خو خراب او الزام بیا په پاکستان باندې الزام راشي چې وایي د دې دوایي او زموږ ډېر زیات ایکسپورټ چې دی میډیسن کې دی اوس هغې